له امریکا سره د طالبانو تازه یارانه رسوا شوه. دا چې امریکایانو میدان وردګ کې څه کول، طالبانو ورسره څه وکړل او طالبانو ولې خپل کسان بندیان کړي. ویډیو کې حقیقتونه وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون وروسته د امریکا او طالبانو یارانه بیخي زیاته شوې، ان تر دې چې اوس ورسره د ډالرو مرستې هم کوي. تر دې مخکې خو به یې یوازې قطر کې د کورونو او هوټلونو مصارف ورکول. تازه خبر دا دی چې طالبانو خپل هغه جنګیالي بندیان کړي دي چې تېره ورځ یې د امریکایي ځواکونو په ټانګونو د کلاشینکوف ډزې کړې وې. یوې موثقې سرچینې سیهون ته وویل د طالبانو دا جنګیالي اوس مهال سید آباد ولسوالۍ کې بندیان دي او څېړنې ترې روانې دي. د سرچینې په خبره امریکایي ځواکونو له 3 ورځو راهیسې د میدان وردګ ولایت مختلفو ولسوالیو کې ګرځي او تم کیږي. د معلوماتو پر اساس هغو طالب جنګیالیو چې په امریکایي ځواکونو یې ډزې کړي دي شمیر یې 11 کسانو ته رسیږي چې د دې ګروپ مشر هم بې وسلې شوی دی. طالب مشرانو خپلو جنګیالیو ته ویلي چې په بهرنیو ځواکونو بریدونه ودروي ځکه د قطر هوکړه لیک نقض کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو سرمنشي هم تازه ویلي و. بل خوا یو هیوادوال لیکي د سولې هوکړه ښه پرمختګ دا دی چې طالبان پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي. تېره پنجشنبه هم په عمومي سړک کې کاروان روان و، امنیت یې طالبانو نیولی و او د اردو په عسکرو یې ماین چاودنه وکړه. یو شمېر هیوادوال بیا وایي اوس ټولو ته معلومه شوه چې د طالبانو جهاد د اسلام لپاره نه بلکې د پنجاب په خوله افغان وژنه و. او ده ګرانو کتونکو، تاسو د طالبانو لخوا د امریکایانو سره داسې چلند څنګه ارزوئ؟ نظر مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.